بچی ملنګ ته خیر واچوې دا هم د دنیا او د آخرت ګټه ده چې سم د وسه کېږي ملنګ بابا راغلی خیر واچوې الله به خیر درکوي که خیري ملنګ ته خیر واچوې بچی دا هم د دنیا او د آخرت ګټه ده ای رولې ځواني دې نصیب شه بچی ځواني دې نصیب شه دوا راته یاره الله دې تا ډېر خوشحاله کړي ته روزانه ګورې ماله 100 روپۍ راکړې ډېرې ته ماله 100 ګون راکړې پاک پروردګار دې دواړه جهانه ښایسته کړو امین امین په خوله دې رحمت شي داسې چلې تا د دې سوال نه روزګار ساز کړي او بیا به ستا د وجې د مجبوره خلکو له هم څوک نه ورکوي ګورئ یاره بچی مجبوره خلک پیژني او ما چې تی رواج ساز کړي ګوره چې کم کس یې روزانه غواړي د تی روزګار ساز کړي لکه ما چې وایي بس پرېږده اوس ساز کړي بل کار نشه دا آسان کار دی که نه ما یې زه بس ښه دی کار پکې روان دی مجبوره خلک پیژني هغه یو ورځ راځي بس ته هم پیژنې او زه هم پیژنم زه الله دې مل شه الله پاک دې دا سلګون قبول که ښه ده ټیک ته لاړم دنه زه د مخې دې رڼا شبه د ملنګ دوا د سرې ده زه ملنګ له خیر ملنګ باچا زما نیکه بیمار دی او ګاډي روباسه چې ځو هسپتال ته یې بوځو شپشه خدای دې بیخ او بنیادو بس اوس پیسو ګوري دا ثابته ښکاری بران د پیسو والي د ستاسو هغه دوه ګاډي زامن بوتلي دي پوه شوې او ستاسو هغه پنچونر ولاړ دی هغه را روان که چې نیکه مې پکې هسپتال ته بوځو غریب سړی له اول خو د پارچونر نوم یې زده که پنچونر نه دی تا خو ما له پنچو تړو که او ته به دې اوس نیکه په پارچونر کې هسپتال ته بوځي په هغې کې ما ناوې نه ده راوستې نو ستا نیکه به پکې اوس هسپتال ته بوځمه دا خبرې دلته مه کوه خیر دی د ثواب کار دی که نه نو ځکه نه چې دا ثواب کار دی یو تروړه وړه راله واله که نه یو تروړه وړه به هم دله والمه خو نیکه راته مري راځه چې نیکه هسپتال ته بوځو بچی ما اوس په دې ساعت دکانداري ولګوله ایله بیله به دقه یو سلګون مې کړی دی ټیک ده او اوړه په څو دي په 2000 روپۍ دي او دلته زه د ماښامه پورې 15000 روپۍ را پیدا کومه داسې کار وکړه چې ته یو رشقه راولې یو 1500 روپۍ به خیر دی زه درکړمه بابا دې پکې واچوه که چېرته کاڼي ماڼي ګردو کې به هم چې په دې جمپونو کې ولوېږي او هسپتال کې به ولې علاج وکړي ښځه راکړه یو 500 چې بابا بیا هسپتال ته بوځم ما ته پته ولګېده چې پیسې داسې نشته داسې کار دی بویه ځه چینچی ورته به ما یاد کوي هغه به له پیسې درکړي شابه ځه نیکه دې مړ نه شي کولی بیا موږ وسې ځه چې زه دکانداري وکړم ستا داسې زما ټول کار روزګار ولاړ دی ځه شابه ووړه شي ځه ارے بابا دا خیر راکې یو خو مړه بس بیګارونه دي راپسې راخطا دي ته پرېږده چې موږ چېرته له 100 روپۍ را پیدا کړو ای بچیا ملنګ باچا له خیر راکې ملنګ باچا له خیر راکې دا هم د دنیا او د آخرت ګټه ده دی راواچوې خیر راواچوې خالي لاس مه تېرېږې دا هم د دنیا او د آخرت ګټه ده چې سم د وسه کېږي راویچوې هلکه دا سړی خو ډېر موده بعد راغی پوره یو کال بعد مې صحیح که زه دکې خو سلګون شته رولې بچي دا هم د دنیا او د آخرت ګټه ده راواچوې بچي ملنګ باچا خالي لاس مه تېرېږې راواچوې بچې او ځوانه دا ولې پوره یو کال بعد رالی او لسګون دې راویښته مخکې خو به راله تا روزانه سلګون راکو که نه کاکا مې واده نو کړی اوس مې واده کړی دی نو په کار خو دا ده چې واده دي وکړو اوس پرې 200 راکړی وي 100 به یې خپلې راکړی وي او 100 به یې د زنانه هم راکړی وي چې ثواب یې شوی و کاکا اوس خو مې خرچه ډبله شوه په دې اختر کې مې چکر له بوتلې او بلا 80 روپۍ مې ولګېدې نو ما چې دا څنګه لسګون دې راکړه مخکې به دې سلګون راکړه اوس دې لسګون راکړه نو ته ډېر خوش انسان یې زما پیسو کې ښځه چکر وله بوځي